د هغه چا په یاد او ویر ناست دی چې په ځلونو ځلونو یې پسې لمونځ ادا کړی، خو اوس بل څه نه بلکې د وزیر محمد اکبر خان جماعت خطیب خاطرې او یادونه ورپاتې دي. استاد ایاز نیازی نمرده، او زنده است و یاد از او در قلب هر مسلمان است و یاد از او در طفل گوارهی الا کسایی که ریش سفید شدن هم یاد استاد ایاز نیازی از قلبهای ما دور نیست. د وزیر اکبر خان جماعت خطیب او د افغانستان نامتو دینی عالم ایاز نیازی د سې شنبې په ماښام د لمونځ له ادا کولو وروسته د ځای پر ځای شوي ماینې له امله ووژل شو. خو دا پیښه څه ډول رامنځته شوه؟ دکتر صاحب ایاز نیازی دو روز زمانی که نماز شام میخواد که برای از مسجد اینجا سرخم میکنه که بوتای خود بگیره پای کنه، در می حالت در خانه زیر بوددانی ماین چسبکی جابجا بوده و از دور توسط ریموت کنترل دکتر صاحب به شهادت میرسانند. دینی عالمان د ایاز نیازی وژلو په غبرګون کې وایي زن و مردی ملت مسلمان است، از دینش دفاع میکنه و بیلو کلام باشه به خیز قطعی امریکا گمشان میکنن. اما متاسفانه دیگر یک عالم، دو عالم، سه عالم، یا عالم چهارم که عالمی که تکرار ناشدنی است در افغانستان به شهادت میرسه، دیگر مردم صدای خود خاموش نمیکنه. د ایاز نیازی په وژلو افغانستان کې ډیری خلکو غبرګون ښودلی او پر حکومت یې نیوکه کړې چې د دینی عالمانو امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلی. در این جای شکی نیست که کم توجهی حکومت هم در این مسئله هست. البته توطئه ها و دسیسه های دیگری هم یعنی دخیل در قضیه هست، به خاطر از اینکه علمای ربانی خصوص علمایی که علمای دعوتگر هستند، علمای مطرح هستند در سطح کشور و یک برنامه است. ولسمشر غنی بیا د یو فرمان له مخې یو شپږ کسیز هیئت ټاکلی تر څو په ایاز نیازي شوی برید وڅېړي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وروستیو معلوماتو له مخې په یاده پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. محمد ایاز نیازي په 1443 کال کې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې زیږېدلی و. نوموړي د مصر له الازهر پوهنتون څخه په اسلامي اقتصاد کې ماسټري کړې وه او دکتورای هم د اسلام له نظره د نړیوالو اړیکو په برخه کې بشپړ کړې وه. که څه هم له مرګ وروسته یې ډیری افغانانو نوموړی په ټولنیزو رسنیو کې د رښتینې دعوت کوونکي او روښانفکره په نوم یاد کړی، خو له دې وړاندې نوموړی د یو شمېر مدني فعالانو له لوري د ښځو حقونو له امله تر نیوکو لاندې و. ټاکل شوې ده د ایاز نیازي جنازه سبا پنجشنبې په کابل کې خاورو ته وسپارل شي.